راځو د مونومونو فکتورایزیشن ته. مثلا یو حد وي لکه 12. ښه، دا موږ څنګه فکتورایزیشن کوو؟ دې ته مثلا د دې په فکتورایزیشن کې موږ 3 ضرب د 4 هم لیکلی سو. صحیح ده. 2 ضرب د 6 هم صحیح ده. خپله مثلا 1 ضرب د 12 هم صحیح ده. خو که دلته زه دا خپله تجزیه کم په 2 ضرب د 6 او 6 تجزیه کم په 2 ضرب د 3، نو لیکلی سمه چې 2 ضرب د 2 ضرب د 3. ګورئ، یو مونوم کولی سي په څو ډوله باندې فکتورایزیشن سي. مثلا منګه په برخه کې د الجبر یو چې زمونږ سره ویډیوګانې سته دي، تاسې لیدلی سئ. الجبر یو کې مثلا داسې حدونه، داسې معادلې لکه اکس مربع مثبت 6x، صحیح، چې دوه دانې مونوم دي، یو دا دی یو دا دی. صحیح دی. نو دا موږ داسې تجزیه کوو. د دوی په منځ کې مکس مشترکه نیوه، اکس مثبت 6. ګورئ ډېره اسانه ده. یا هم خپله دغه اکس مربع د چی شي معنا ورکوي؟ دا د اکس ضرب د اکس معنا ورکوي جمع، او دا د چی شي معنا ورکوي؟ صحیح ده. دا د 6 ضرب د اکس معنا ورکوي. اوس مثلا که یو څه لوی حد موږ په نظر کې ونیسو، لکه 6x په توان د 7. ګورئ دا په څو ډوله زه تاسو ته اوس تجزیه کوم. مثلا اول غواړم د دغه 6 فکتورونه ترلاسه کړم چې هغه به مثلا 2 ضرب د 3 ووي. صحیح ده. دا خو وویشل سو. اوس x ته راځو. x څنګه تجزیه کوو؟ x یو اکس خو دلته لیکم، بل اکس دلته لیکم. تاسې پوهیږئ په ضرب کې د مجهولونو توانونه جمع کیږي. نو یو ته که زه 3 ولیکم او بل ته 4 ولیکم، دلته دغه اکس په توان د 3 او اکس په توان د 4 کله چې ضرب سي کیږي اکس په توان د 7. صحیح ده. دا بل ډول تجزیه ده. همداسې که زه ولیکم چې یو اکس په توان د 6 وي ضرب ده. صحیح ده. 6 x په توان د 1 وي، نو دلته ګورئ چې د دې ضریب 1 ده، د دې ضریب 6 ده. دا کیږي 6 او x په توان د 6 ضرب د x په توان د 1 کیږي x په توان د 7. دا اصل کې د چی شي معنا لري چې کله تاسې لیکئ x په توان د 7، دا څه معنا لري؟ اول د دې دغه کوم اصلي حد چې دی دغه تجزیه کوئ، دا مثلا په 2 ضرب د 3 تجزیه کوو. صحیح ده. او د دې دغه x په توان د 7 چې ده موږ کولی سو چې داسې ولیکو x ضرب د 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 x او ضرب د x. ګورئ د دې دغه 2 ته چې x په توان د 3 موږ لیکلي وو که نه، 3 دانې دغه دي. صحیح ده. او همداسې چې دغه دا د دې 2 دي. ګورئ 2 x په توان د 3 دانې د دې دي، او بل دغه 3 چې و x په توان د 4 ورسره و که نه، نو د دې دپاره ګورئ 4 دانې x نور سته دي. نو دواړه حدونه موږ پکې تجزیه کړه. ګورئ 2x په توان د 3 دغه ده، او 3x په توان د 4 هم دغه ده. په دې ډول تاسې کولی سئ چې نور مونومونه هم تجزیه کوئ او په اصلي مفهوم باندې ځان پوه کوئ.